اورګاډی څنګه اختراع شو؟ اورګاډی څه ناڅه د نړۍ په هر هیواد کې لیدل کیږي. د اوسپنو پټلۍ له لارې نه یوازې دا چې خلک له یو ځای نه بل ځای ته لیږدول کیږي، بلکې ډیر مالونه او سامانونه د اورګاډي په واسطه لیږدول کیږي. ریل لیکه یا د اوسپنې پټلۍ د انسان لپاره ډیر خدمت ترسره کوي. څه ناڅه 2000 کاله پخوا د هیرو په نوم یو یوناني شخص د غاز یو کوچنی ماشین جوړ کړ. دغه ماشین یا موټر په اصل کې یو مصنوعي آس و چې له خپلې سپرلۍ سره به یې د غاز یا بخار د انرژۍ په وسیله حرکت کاوه، چې د خلکو د حیرانتیا سبب ګرځېده. تماشا کوونکو هغه د تفریح یوه وسیله ګڼله او د هغه په لیدو به یې خوښي کوله. چاته نه و معلومه چې دا به په پای کې د پرمختللي اختراع سبب او وسیله وګرځي. ډیره زمانه وروسته د بخار بل ماشین اختراع شو. په 1805 میلادي کال کې د انګلستان توماس نیو کامن نومي شخص د بخار یو داسې ماشین اختراع کړ چې د ډبرو د سکرو له کان څخه د اوبو ایستلو لپاره کارول کېده. دغه توربین اتومات سوري لرل. په ماشین کې یو داسې اله لګول شوې وه چې پاس او لاندې به یې حرکت کاوه. په 1803 میلادي کال کې د رابرټ فولټون د بخار له ماشین څخه د بیړۍ په چلولو کې استفاده وشوه. په پای کې په 1820 کال کې د انګلستان جارج اسټیفنسن په واقعي مفهوم سره د بخار ماشین جوړ کړ. که څه هم دغه ماشین ډیر دروند و خو ډیر ښه جوړښت یې لاره. دغه ماشین جارج اسټیفنسن په خپله چلاوه او نور خلک به یې هم د ګرځېدو لپاره له ځان سره په ماشین کې سپرول. د لومړي ځل لپاره د مسافرانو د لیږدولو لپاره هغه اورګاډی چې د بخار په انرژۍ چلیده په 1825 میلادي کال کې جوړ شو. په 1938 کال کې د اورګاډي ماشینونه له اصلاحاتو نه وروسته بشپړ او جوړ شول. نن ورځ د اورګاډي په ترانسپورت کې ډیر تحول راغلی دی. د فرانسې ایروترن اورګاډی په ساعت کې 315 کیلومتر په سرعت حرکت کوي. په ټوله نړۍ کې چټک اورګاډی د جاپان دی چې په ساعت کې د 450 کیلومتر په سرعت رفتار کوي. جاپانیان د ریل ګاډو په برخه کې د مقناطیسي انرژۍ په لاسته راوړلو کې بریالي شوي دي. د انګلستان اسکوتومن اورګاډی بې له څه ځنډ او توقف نه د 632.5 کیلومترو ډیره اوږده فاصله په 4 ساعتونو او 43 دقیقو کې وهي. دا و زموږ د نن ورځې ویډیو چې ستاسو په درانه چوپړ کې مو وړاندې کړه، په دې هیله چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي او یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. زموږ د نورو ویډیوګانو د کتلو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، د زنګ بټنه فعاله کړئ ترڅو زموږ له نوي ویډیوګانو څخه خبر شئ. تر بلې ویډیو پورې ښې چارې او ښه ژوند.